یو بل موضوع ته به راشو. منتقدین وایي چې تاسو به له واکه د ګوښه کېدو سره په اداري فساد یو ککړ نظام له ځانه په میراث پرېږدئ. تاسو په دې اړه ځان تاریخ ته مسؤل ګڼئ؟ بالکل، ولې نه؟ اداري فساد په افغانستان کې شته، لکه په هر بل مملکت کې شته. په افغانستان کې تر نورو هېوادو ډېر دي په دوه دلیله. یو دا چې موږ نظام د هېڅ څخه را شروع سو، د هېڅ څخه. دلته هېڅ هم نه و. کرزي راغلم دلته ارګ ته، اداره بالکل موجوده نه و، حتی ټلیفون مو نه درلود، حتی کاغذ مو نه درلود. او دا چې سړي پیدا کړو او ظرفیتونه پیدا کړو او توان پیدا کړو، نو په دې کې افغانستان د سختو مشکلات سره مواجه او دا طبیعي ده چې فساد زېږي. دوهم دلیل د خارجانو قراردادونه وه، خصوصا د امریکې قراردادونه چې دوی په خپل سر په میلیونونو میلیون ډالر قراردادونه د افغانانو سره کول او کوشش وکړو چې دا قراردادونه هغه کسانو ته ورکړي چې د دولت د غټو مامورینو او سربراهانو او مشرانو سره تړلي وه، او په دې توګه په افغانستان کې فساد تشویقاوه او د هغه فساد څخه بیا استفاده کول د دولت څخه د خپلې اهدافو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره او د استفادې لپاره او د دولت د تضعیف دپاره. نو هغه ځای چې د افغانانو مشکل دی د هغه ته زه مسؤول یم. هغه ځای چې د فساد پر دور راوستل دی، ما غږ جګ کړی دی او غږ به مې جګ وي.